گورئی پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آغا شخصیت دے د شعبان المعظم اخیرن اشپدا د شوقدر چنگو د شوقدر میاشت وایو دا غی اخیرن اشپدا که خیل لکلی سبال اخترشته ده که نشته ده دا غی دا پارا خلق مکی قاسم علی خان جماعت تا منڈی وی او چې د روجې د میاشت د لیدو خبر راشي نو کوټې ته منډه کوي په خبر خو پوهېږي که نه نو خو موږ الحمدلله ډېر تکړه یو که نه چې د اختر میاشت نو بیا ورپسې کوټې ته خېږو که چېرته ښکاره شي مثنوي شریف کې مولانا روم صاحب خبر لیکي دا د عمر فاروق رضی الله تعالی په دور کې یو سړی و چغه وواله لکه ما میاشت ولیده ما میاشت ولیده ما میاشت ولیده کم دا هغه د مخامخ ښکاري او ده به قسم خوړو ما لیدلي هغه د ما ته ښکاري هغه د ما ته ښکاري صحابه به ګیر چاپېر داسې ده خو میاشت نه ښکارېده عمر فاروق صلی الله سوال جواب راغی هغه مبارک ورته وفرمیل یو هلکه د دې سړي په چې په روزه کې سپین ویښتې وي هغه به سترګې له مخې له راغلی روزه کې به چې د سپین ویښتې به راکوږ شوی وي دی به چې د خپل ویښتې ویني چې دا جوړې میاشت ده د الله د قدرت نظر دی چې صحابو که رښتیا دغه په روزه کې سپین ویښته وو هغه راکوږ شوي وو د سترګې ته مخامخ کوږ ولاړ و نو د خپل ویښته لیدو دی دا جوړ سپوږمۍ ده په خبره پوهېږئ د شعبان المعظم اخیرا شپه د ګلونو خلق پا دی کشمکش کی دے سے بالا روجہ دک ندا پا دغش پا بانے دا بغداد غوث رحمت اللہ علیہ پیدا کی پیرانو پیر سے پیدا کی چی پیدا شمرغ تواچو جی دس بادازان نمخ کے پیدا شمرغ تاچو لی ناگہان دا محلی دا جماعت نا دادان آواز راگئی اللہ اکبر شیخ عبدالقادر جیلانی سے دخپل مور غیق پری خودا مور خوا ور کوي او د خوا نو مخړی خاوند روغختي خاوندا لاړ شخل کو توي سبال روزه ده سحر اذان چې شي سحر نرستو روزه ونی شه نن د روزي اولنې ورځ د زکه چې نن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه روزه نیولې ده سبحان الله او د روزي د نیو د پاره درې اصول دي درې اصول درې په دې دریو شرایطو کې چې یو شرط نه وي نو روزه نه کیږي څو شرطونه دي دا مسله خو بس نه کوي کله یو دا چې سړی بروغ وي په لیوني روزه نشته په لیوني روزه شته دویم دا چې سړی به بالغ وي په ماشوم روزه شته او دریم دا چې په مسلمان په مؤمن روزه ده په کافر روزه نو د روزې دپاره یو ایمان شرط دی نمبر 1 نمبر 2 بلوغ شرط تے اور نمبر 3 عقل چې سړی بروغ وي په لیوني سړی روزه معاف ده اوس په معاف ده کنه رښتیا وایي ټول وایي معاف ده کوي ماشاءالله وایي ګوره بختور یې ګوره احساس باندې ګری کې سادهګان ډېر ښه صحیح دي ګوره ښه هر ښایسته مجلس کې دی ناست دي د میلاد النبي په هر مجلس کې ګوره په خدای د ډېرو روغو نه ښه دي رښتیا وایي هغه روغ چې په چرسو پروت دی په دې ټایم کې نو دا خلک نه ښایسته نه دی وایي الله رحمت خو بیا راورېږي که نه د خدای د رحمت د سوري د لاندې خو ناست دي که نه او زه کله کله زما دا یقین پیدا شي چې کېدای شي الله موږ د دوی د خاطره وبخي زما خبره به ټیک وي ګورئ الله دې موږ تاسو نیکان کړي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه دو کالا مسلسل د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پر روزه شوی دو د شیخ عبدالقادر جیلانی په اختر باندې اختر شوی دی پړومبي کال د پر روزه
او د په اختر بیا په دویم کال د دوی په روژه او د دوی په رښتیا د خو کمال دی کنه دی ماشوم روژه پیژني د 2 ورځو د 10 ورځو د 10 ورځو د 2 میاشتو د کال د 2 کال روژه پیژني تاسو مال جواب راکړئ نه پیژني زه به خوشاله شم ولی ماشوم دې شي خبر نه دی د دې شي نه یا ولی خبر دی یا ته پیغمبر خبر دی سبحان الله د دین یا ولی خبرېږي او یا ته پیغمبر خبرېږي د اولیاء خو ډېر لشان دی کله چې په ځوانۍ باندې راغی مور د علم د پاره بغداد ته ولېږلو بغداد شریف ته ولېږلو خو چې کله لېږلو د په دې کمیس کې ورته واړه پټ جیبونه جوړ کړي په هغې کې ورته پیسې اچولې وي دا څه ده که هغې کې ورته پیسې اچولې وي بے بچے دے دن با یو جیب کولاوی و خرچہ با پیکے دے چه پا سفر روان شا نو دے قافلی والو تا دخلو زی معلومی شلکا دے کہ غلط دیر دی دا سیدھا کنا دا اکڑا پی دے چتلو اکواتنا سڑی تا پتے جی بخواب اوسم خلق دے بستونو کی دنو پا دے طول لار بانی خطرانی خوشی کشمور تا مخامق شی کشمور بازا د غلو جاله د غلو چې دغه د نو د کراچي کې به د دیک پوخ کې خدای شکر چې روغ در رسول الله د غلو جاله د غلو یو کال په عزت نه منو مخکې ناس ته منو مال خو خوان را کړو مې دا فرنٹ سیټ موږ په کې کینو په دې کې شغله راوته په دې گاډي دا مشتشینان را مخامخ او درزا راشه میں خدا د زمری په خله کې خیر د چې شاته سیټونه مې کو کتر سیټونه کې څوک نو مې لکه کسان چې تم کوشو یې ټول سیټونه لاندې نه وتی دي نو ما دې مولانا چې تم ونه نو زه مې دا مار پټې دوزې نشتا ټول زې باندې شوی دي خلک نه وتی دي دغلو زې راغی جی اعلان وشو لکه ځان تکړه کې او غلو سره بلاس نه شوی او چې بوشي کسان کم دي به ټول تاوی گئے او کسان در باندې ګڼو خرابولې نه بیا خرابدان خرابېدل مو ورکوي دارشه خلر هو تجي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پکيو د ټولو نه تلاشي واغه د شان سره د شان نو چې چا سره غونډې ته واغستې چې غونډې ته واغستې جی په دې ټیم کې د غلو کې غل راغی شیخ عبد القادر جیلانی سي ته وایي د ولله سکالو دی بچي تاسو رسشتا یو صاحب خبر چې ما دا ټول کمیس د پیسو نه ډکته ما دا جیبونه نه دي اگر چا په لمور په دې واسکټ کې په دې کمیس کې جوړ کړی دي دا ټول د پیسو نه ډکتي وای بچي ته دا دومره رښتیا ولې وې غلو تاسو رښتیا وای هغه دي کې د غلو او درو خبره نه ده زه د هغه شان شیم چې زمانی کې په ژوند کې دروغ نه دی ویلي سبحان الله سرور کونین ته اشاره وکړه وای زه د حضور بچی ما زه د محمد رسول الله بچی ما